بسم الله الرحمن الرحیم. د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا د خپل ورور د خپل کوربه د توریالی ساحل د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه او نیکې پیرزوینې قبول او منظوره کړي. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې نن موږ دامان ته راغلي یاستو چې دلته په دامان کې زموږ یو داسې کورنۍ ژوند کوي چې د خپل کورنۍ غړي د وطن د ساتلو لپاره زمونږ هغه ورونه چې په ملي اردو کې دنده اجرا کوه د ملي اردو سربازانو د وطن لپاره د شهادت جام نوش کړ. دلته په دغه کورنۍ کې د دغه د ملي اردو د ساتونکو هغه واړه واړه ماشومان یتیمان پاتې دي. ترڅنګ هغه زمونږ خویندې چې دغه سربازانو میرمنې وي هغوی هم په دغه کورنۍ کې د ژوند مختلف پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. په دغه کورنۍ کې اوس هغه واړه واړه ماشومان پاتې دي او هغه زمونږ تورسرې خویندې پاتې دي. نن د زماني خیره بنسټ د زماني فاونډیشن لخوا دغه کورنۍ سره د ژمني توکو د خوراکي توکو زه به دا ووایم چې د یو کال لپاره زماني خیره بنسټ دوی ته هغه مرستې راوړي دي چې نن به موږ دغه کورنۍ ته سپارو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو هیله کوم تاسې ټولو نه چې دغه خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي دغه کورنۍ سره د نږدې نه ګورو موږ سره راشي.
مونږ لپاره د افتخار خبره ده مونږ افتخار په داسې مرګ باندې په داسې شهادت باندې چې زمونږ ورونه زمونږ زامن د وطن د ساتلو لپاره شهیدان شي دا خو 3 زامنو که داسې په زرهاو نور هم هغه به هم د دې وطن نه مونږ قربان صحیح دی مور جانې لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې موږ د عمان سیمې ته راغلي یاستو زموږ هغه ورونه چې په ملي اردو کې د وطن ساتونکي وو او د دغه وطن د ساتنې لپاره خپل ځانونه قربان کړل غواړم چې دلته زموږ هغه پاتې دغه سربازانو هغه میرمنې هغه مورکۍ او هغه واړه واړه ماشومانو سره د نږدې نه هم وګورم او د دوی سره خبرې وکړم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دغه کورنۍ کې اوس هم هغه جړا دی هغه ویر دی هغه فریاد دی چې دغه واړه واړه ماشومانو د زړه نه د دغه خوراکۍ او د دغه مورکۍ د زړه نه زموږ د هغه ورونو غم لا نه دی وتی دوی ټول په سلګو دي دوی سره خبرې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دلته زمونږ هغه خوراکۍ ناسته ده چې همدا اوس په سلګو دی چې زمونږ د هغه د ملي اردو د سرباز میرمنه دی غواړم د دې سره خبرې وکړم خورجانې موږ به دا نه وایو چې تا سره ستړي مشي وکړو موږ به دا نه وایو نن په موږ باندې هغه حالات دی غواړم چې څنګه په سلګو کې چې زړه ته دې همدا اوس څه راځي چې خاوند دې شهید شو د وطن لپاره او واړه واړه یتیمان درته پاتې شو زړه کې د خورجانې څه راځي زړه کې بوج راځي که نه ماشومان ژاړي که نه څوک نشته که نه زموږ دا چیشې به راوړي که نه ماشومان ژاړي به پلار چېرته دي ولور مې چېرته دي نو چیشه کوو الله دغه دي که نه الله صبر کوو که نه نور څوک نشته که نه زموږ دغه مشران څوک نشته ټول مړ شوی دی خورجانې کله چې د خاوند جنازه د په کور را دننه شو په زړه کې د کوم احساس وکړو چې زما خاوند خو د کور نه صحیح سلامت وتی و د وطن د ساتلو لپاره وتی و او په کور درته جنازه ننوته او د خاوند مړی درته په تابوت کې راوستلی شو زړه کې د هغه وخت څه راتله خورجانې بریم تنگ بی و کولا گرایم الله اوریلگ الله صبر کردیم بی پولم بینا پونزم بینا خدا اوریلگ بی خدا دیرستم پول بینا بی خدا اوریلگ بی کولا گرایم بی هم بدنس پاوی را بیلی بی آز بی الله صبر کردیم بی نیاستن مانی کوک بی کولا گرایم بی مردمان گیرید میره اینه که بابان کرا لان کرا یا اما کی میلیتی اما ما که گاڑی چمی دیگه بی متا خدا مسافر داری بی آز بی نی جین هیو بی نی کو هیو بی متا اکبوتی هیو خوشاله اوسئ خورجانې خوشاله اوسئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغلته یو بل خوراکۍ هم ناسته ده غواړم چې دغه خوراکۍ سره هم خبرې وکړم چې سلګۍ زه اورم د دغه خورجانې سلګۍ زه اورم چې دغه خوراکۍ څه ویل غواړي خورجانې ته هم راته ووایه چې دغه کورنۍ کې دغه کوم زمونږ ورور چې شهید شو ته د هغه ورور څه کېږي او تر څنګ هغه دوه زمونږ نوی ځوانان چې اوس په ملي اردو کې سربازان و هغه هم ستاسې د کورنۍ غړي و هغه هم شهید شو چې ستا دغه کورنۍ سره کومه اړیکه دی او ته د دغه سربازانو څه کې دی خورجانې زه هغه سربازان د هغه ومه ښځه مېرمنه وې مېرمنه خورجانې اوس د خاوند نشته دی واړه واړه ماشومان درته پاتې دي چې زړه کې د څه راځي خوراکۍ زړه کې مې
بوش راځي جړه راځي خر ورځ ماشومان چې راځي کور کې راځي هماغه واقع نږدې واقع راځي پلار مې چېرته دی زه وایم راځي ماښام پورې راځي چې همداسې نور کاټ کې اوده کېږي سبا یې جګ شي وایي پلار مې راغلی نه دی داسې نور داسې کار دی نور هر ورځ مونږ زړه کې بوچ راځي څوک نشته مونږ ساتن مشران نشته چې مونږ ماشومان وساتي مونږ ځان لاستو نور چا مونږ سره کوم بنګ نه دی کړی نه مونږ خپلوان کړی نه څوک کړی دی هېڅ څوک هم کوم بنګ نه دی کړی نور څوک نه مشران مور دی ماشومان جاړه کاټ کې څومړي لکه اوس چې په کور کې ستاسې د ګټې وټې نشته دی ټول واړه واړه ماشومان دي او تر دې دمه پورې هیچا هم تاسې سره مرستې نه دي کړې هېڅ چا کوم مرسته نه دي کړی مونږ سره څوک مرسته نه دي کړی خورجانې چې کله تاسې خپلو هغه واړه واړه یتیمانو ماشومانو ته وګورئ چې د پلار د مینې څخه بې برخې پاتې شو او پلار یې د وطن د ساتلو لپاره خپل ځان د لاسه ورکړه دوی چې کله ستاسې په کور کې څه نه وي تاسې مخکې وویلو چې موږ هېڅ شی هم نه لرو دوی ته بیا څه وایې د خوراک لپاره د جامې اغوستلو لپاره د داسې نور شیان به دوی درنه غواړي چې هغه وخت په تا څنګه تېرېږي خو نور څه شی وایو دغه کېږي داسې دې باندې دغه کوو که نه چې دروغ وایو چې پیدا کېږي تلی دی پلار تلی دی راوړي کالي هم راوړي پلار تلی دی دا خوراکي شی هم راوړي بوټان هم راوړي چپړاګ هم راوړي نور څه شی کوو نور هېڅ څه شی نه خدای نه صبر کوو نور څوک نشته چې مونږ ګواټ ماشومانو ته ورکړي دا دی دا زما خوا کې زه چېرته زه جارو کوې مونږ ته بیا دغه راوړي نور څوک راوړي څوک نشته چې کورونو کې ګرځي جارو کوې مونږ ته ورکوي راوړي ماشومانو ته راوړي چې دغه شي ماښام شي وایي دا پلار مې راغلی نه دی اوده کېږي همداسې اوده کېږي سهار بیا جګې شي وایي پلار مې راغلی نه دی همداسې کار دی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خورکۍ یادونه وکړه او په خپلو خبرو کې وویله چې زه مې کله ماشومان د شپې وده کېږي نو زه ورته دلاسا ورکومه چې پلار به مو راشي زه به بیا هم ووایم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تللي بیرته نه راځي دا هغه ځای دی چې یو ځل انسان لاړ شي نو بیا یې راتللی مشکل دی زه په هغه دولتي ادارو په هغه چارواکو باندې غږ کوم چې زموږ د وطن د ساتونکو زموږ د سربازانو مور هغه مورکۍ چې په څومره ستونزو به یې دغه خپل زامن غټ کړی وي نن د پردیو په کورونو کې جارو وهي او خپلو هغه یتیم مسیو ته روزي راوړي نفقه راوړي غواړم دغه مورکۍ سره هم خبرې وکړم چې دغه مورکۍ څه ویل غواړي مورجانې مخکې ما ولیدلی چې تاسې په لاس کې د زوی عکس دی او د لمسیانو عکس دی چې دغه ټول کورنۍ هغه عکس ته ګوري او جاړي زړه کې د څه راځي بې زړه م اوبه اوبه کېږي بې زړه م الله صبر کېږي څه شی وکړو الله مې له څه شی وکړو زړه م بې اوبه اوبه کېږي بیا ما کولاګر شو الله صبر کړه الله مسافر ته الله صبر کېږي بې څه شی دا زنان ټول جړلی دی نزدیګر بې جړلی بیا پلار راځي پای مور راځي زوی کار کوم دا ګرځېدلی دی جارو کړی دی بیا بوت کې دا ډوډۍ چیشی ورکړي وایي تور نه ورکړي وایي پلار راغلی دی وایي مور بیا پلار هم راځي ورور هم راځي پلار راځي ماښام کېږي وایي با مور نه راځي پای هم راځي سبا هم جګ شو وایي مور ولې دروغ وایي پلار هم نه راغلی دی وایم راځي پلار هم نه راغلی وایم راځي وایم نه وایم نه راځي هغه هلک دی دا بل یم هلک دی پلار مړ شو نه راځي وایم نه راځي وای نه وایم مړ شو وای ولې نه راځي دا پاتې دا مړ شو ګلاب مړ شو دا بل هلک پیدا شو
دام بی دا دام بی گلاب باینده دا زړم تیچه تیچه کېږي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه کورنۍ اوس هم په تمه دي چې زموږ زامن به راځي. دغه واړه واړه ماشومان اوس هم په تمه دي چې زموږ پلار به راځي. مورجانې یادونه وکړه زموږ د دغه سرباز ورور چې د وطن لپاره ځان قربان کړه. د ګلاب د مرګ نه وروستو د شهادت نه وروستو د هغه یو زوی هم پیدا شوی چې تاسې ته هم غواړم چې دا زموږ د هغه سرباز زوی دی چې تاسې دغه زانګو ته وګورئ چې زموږ د سرباز د زوی هغه زانګو تاسې وګورئ. آیا که د دې هغه پلار ژوندی وی خپل زوی ته به یې څنګه یو ښکلی زانګو راوړی وی. د ګلاب ورور زموږ هغه د شهید ورور زوی ته تاسې وګورئ. زه په دې ډاډمن یم چې د خیرو سره دا هم ځوان شي دا به د ګلاب غوندې دا هم د دې وطن ساتونکی جوړیږي. زمونږ د ګلاب او زمونږ دغه د نورو ورونو په شان زمونږ ډېرو هیوادوالو زمونږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی د وطن د ساتلو لپاره. مونږ به بیا هم ووایو دا خو زمونږ دغه درې ورونه شهیدان شوي. مونږ ته الله تعالی به بیا زامن راکړي او مونږ به بیا د خیرو سره د الله په فضل سره یې لویو او د وطن لپاره بیا قرباني کړو او خپل وطن چاته نه پرېږدو. وطن مونږ او تاسې ته د ناموس ارزښت لري. مونږ به هغه سترګې وباسو چې زمونږ ناموس ته په بد نظر وګوري. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یو وړوکی کوچنی ګلالۍ ماشومې خورکۍ یادونه ما تاسو ته وکړه چې مخکې دغه مورکۍ په ژړا وه هغه زموږ خویندې په ژړا وې نو دا خورکۍ هم په چغو وه چې دغه خورکۍ نه هم خبرې واورو چې دی څه ویل غواړي. دغه عکس دی چې په لاس کې دی داسې لږ ونیسه ښه په دې کې راته ووایه چې دا د څه کېدو دا د څه کېدو دا د څه کېدو. دا مې ورورو دا مې ورورو دا مې پلار دا دې پلار دی. بچیه څنګه چې موږ سترګې ګورو سترګې دې همدا اوس سرې دي مخکې په چغو ووې کله بچیه چې درته پلار یادېږي کله چې درته دا ورونه یادېږي زړه کې دې څه راځي بچیه؟ زړه کې مې بوج راځي او زړه کې مې ژړا راځي. پلار مې یادېږي ورور مې راځي یادېږي. موږ ته څوک نشته چې چپړې واخلي اوړه واخلي کالي واخلي نشته نور موږ یتیمانان پاتې. ښه بچیه چې کله مورجانې نه تاسې څه غواړي او دوی وایي چې پلار سبا راشي یا د شپې به راشي تاسې ته به موږ واخلو او بیا سبا ستا دا ورونه او پلار دې نه راځي بیا دې زړه کې څه راځي بچیه؟ موږ دې ته وایو موږ وایو چې پلار مې راځي چې نه راځي دا وایي ماښام راځي موږ بیا وده کېږو موږ سهار وایو پلار مې نه راځي دا وایي وروسته راځي. موږ خو وایو مړ شوي دي دا وایي راځي. زموږ زړه کې بوج راځي زموږ زړه کې داسې بوج راځي زموږ زړه کې ژړا راځي چې دا کله راځي دې په هېواد ساتونکي یو. د دې تر شا قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یو بل خورکۍ هم ناسته ده چې کوچنی دی لا اوسه پورې دومره هم نه پوهېږي چې دغه ژوند به څنګه وي. تاسې سترګو ته وګورئ چې د پلار او د ورور خبرو یادونه وشوه سترګو نه یې اوښکې تویېږي لګیا دی. دغې سره هم خبرې کوو. ولې په ژړا شوې بچیه؟ ورور مې یادېږي پلار مې یادېږي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه خوراکۍ په سترګو کې چې نن دا کومې وښکې دي زه په هغو ناراضو ورونو باندې غږ کوم په هغو خلکو غږ کوم چې د وطن د ورانولو لپاره ډول ډول خیانت کوي چې دغه کوچنی ګلالۍ ماشومه چې په سترګو کې نن کومې وښکې دي خدای مکه خدای مکه که ستاسې د ماشومانو په سترګو کې دا وښکې وې نو ستاسې په زړه کې به څه راتله
دغه ماشومې ته تاسې د خپل خور په نظر وګورئ، د خپل اولاد په نظر وګورئ. زمونږ خو په یو مسلمان باندې هم دا پیرزو نه کېږي چې مونږ هغې ته یا خیره وکړو یا ورته داسې یو بل څه ووایو. تاسې ټولو نه هیله کوم، هغه ناراضو ورونو نه هیله کوم چې راشي او دغه افغانستان نور مو ورانوي. ستاسې د لاسه تاسې وګورئ په دغه کورنۍ کې نن غم دی، چغې دي، سوري دي، فریاد دي. زه په تاسې باندې غږ کوم چې نور د خدای لپاره راشي د سولې په ټغر کښېني، راشي موږ سره لاس په لاس شي او د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د بیا رغونې لپاره موږ سره همکاري وکړي. دغه کورنۍ چې نن جاړي تاسې ټولې ګورئ، زمونږ صرف او صرف مخه دا دی چې موږ تاسې ته د دغه کورنۍ هغه ریښتینی ژوند وښیو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، زما تر څنګ یو بل ورور، یو بل ماشوم هم ناست دی، یو بل ورورکی هم ناست دی چې دی هم مخکې په ژړا وه چې همدا اوس هم تاسې ګورئ چې په سلګو دی چې د دې نه هم دوه درې خبرې اورو چې پلار ورته یاد شو، هغه ورونه ورته یاد شو چې دې په زړه کې څه راځي. ته بچی ته هم راته ووایه چې کور ته راشم ویم پلار مې چېرته راوایي راځي، ما هم راځي، ما چې وده شو سهار چې پاسې ووایي پلار چېرته راغی وایي راځي، چې کور ته راشو ویم ورور مې نه راځي، دوی وایي راځي، موږ ویم شوي دي که نه زموږ چې راځي بیا جلا راځي. خلی په ژړا یې بچې په دغه کورنۍ کې د دغه ورور تر څنګ هغه ټول واړه واړه یتیمان چې دلته زموږ د سربازانو ماشومان دي ټول په ژړا دي. په دې کورنۍ کې به هره ورځ ژړا وي، په دې کورنۍ کې به هره ورځ ویر وي. دا ټول ماشومان تاسې ګوري چې په سلګو دی. ښه بچی همدا اوس چې پلار دې نشته دی او موږ د څا ګورو، ګریوان ته ګورو، دا تاسې وګورئ دا زموږ د هغه سرباز هغه ورثه دی، هغه فامیلی دی. د دې پلار خو په شخصي دښمنۍ کې خپل ژوند د لاسه نه دی ورکړی، چا سره خو دښمني نه وه که نه، د وطن لپاره خپل ځان د لاسه ورکړو، د وطن لپاره خپل ځان شهید کړو. آیا ستاسې دا مسؤلیت نه جوړېږي چې تاسې د دغه واړه ماشومانو په سر باندې د شفقت لاس راکاږي؟ ښه بچیه پلار خو د نشته دی او تا وویلو چې مور مې راته وایي چې پلار به د شپې راشي، خو د شپې نه راځي، هغه شپه نه راځي په موږ باندې چې هغه سبا شي او زمونږ پلار راشي. بچیه په سلګو هم مې جامې د مونږ هم ګورو، داسې ښه جامې نه لري. هغه خلک چې همدا اوس هغه مسلمانان چې زه به څه ووایم هغه خلکو ته چې د هغې په سینه کې زړه شته خو متاسفانه د دردولو لپاره هغوی سره هېڅ هم نشته، بیا هم هغوی نه څه غوښتنې لري چې تا سره څه کومک وشي. څه شي زما جامې شته نه، چپلکې شته نه، هېڅ شی زموږ نه وي، زیار شته دی زموږ نه، پیسې د کور کې څه شی دي. مکتب وایي اوس بچی؟ او مکتب لپاره قلم کتابچه څه وي در سره بچی؟ نه مجاړه الله مهربان دی، الله مهربان دی. زه په دې امید راغلی یم دلته، په دې باور باندې راغلی یم چې ستا دغه سلګۍ او ستا دغه وخت کې به زمونږ یو داسې یو څوک پیدا شي، هغه زړه سواند زمونږ ورونه خویندې به پیدا شي چې تا ته به
هر ډول زمینه مساعد کړي، د مکتب دیم، د جامو دیم، د هر څه دی چې ستاسو ضرورتونه دي ستا ټول ضرورتونه به حل کړي. دغه کورنۍ یقینو کې قدرمنو لیدونکو چې ټول په جړا دي، د اوښکو باران دی. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه شان دمه اخلو تر څو پورې دغه اوښکې لږ ارام شي، تر څو پورې دغه ماشومانو لږ زړه ته مونږ تسلي ورکړو، دوی ته هغه صبر الله تعالی دې ورکړي. مونږ سره پاتې شي، خپرونه جریان لري، خپرونه تر پایه پورې وګورئ. غږ پچا وکړم اخ په خدای نیمګړی شومه، نیمګړی غږ پچا وکړم، غږ مې ورک دی مورې مورې، ستړی غږ پچا وکړم. پچا وکړم غږ مې ورک دی مور